انسان او خدای دا د دکتور مصطفی چمران اثر دی. پښتو ژباړه نقیب احمد عزیزی کړی او زه حکمت آریان یې درته وړاندې کوم. د خدای تعریف. په دې برخه کې داسې بحث کوو چې څه ناڅه علم ته وګرځي او څه فلسفې ته ځي. دا څرګنده ده چې کله د خدای اړوند بحث مطرح کیږي لومړی ویل کیږي چې خدای څه یا څوک دی، خدای تعریف کړئ. د اکسیجن په هکله چې څنګه علمي بحث کیږي وایو چې اکسیجن څه شی دی، اکسیجن تعریف کړئ. د ځوابولو لپاره یې راولاړیږو، یو اندازه اکسیجن د لابراتوار په وسایلو کې ارزوئ، ځانګړتیاوې یې معلوموئ، اور ورته نیسئ او اکسیجن سوځي. څنګه کیږي او آخر د دې مادي تشریح سرته رسیږي. تاسو په دې تجربو او پیژندنه کې د مقایسې هم کار اخلئ. مثلا له هایدروجن سره یې پرتله کوئ چې دوه مختلف ماهیتونه دي. مګر د خدای په هکله کیدای شي چې پر یو تعریف قایل شو. امکان شته چې خدای تعریف شي. موږ هر یو چې د خدای کوم تصور لرو یا یې پیژنو کیدای شي چې نورو ته معرفي کړی شو. کله د اکسیجن یا هایدروجن اړوند د معرفت او تجربې مسئله پیښه شي، دواړه پیژنو، تعریفوي او نورو ته هم ور پیژندلی شو. که زه د میز تعریف وغواړم ابعاد و ارتفاع او عمق ته اشاره کوم، رنګ یې درته بیانوم او بیا تاسې دغه میز درک کولی شئ. پوښتنه دا ده چې د خدای په هکله هم موږ توانیدلی شو چې تعریف وړاندې کړو. د خدای تعریف ممکن دی. فلسفي اصول راته وایي چې تعریف د محدودولو یو شکل دی. تعریف تهدید دی. کله چې یو څوک کوم شی تعریفوي ګواکې په ذهن کې د محدودیت دایره پرې راتاووي. مخکې چې مو د میز مثال وړاندې کړ، 1.5 په 2 متره کې ډیزاین شوی، یعنی 3 متره نه دی. د میز عرض 1.5 متر دی او کله چې وایو رنګ یې زیړ دی دا معنا لري چې بل رنګ نه بلکې یوازې مشخص زیړ رنګ لري. موږ وویل چې تعریف د برید ټاکلو یو پروسه ده. اوس دا پوښتنه بې ځوابه ده چې د بې نهایته خدای د تعریف شونتیا شته؟ بې نهایته ذات د تعریف په کړۍ کې حصاریږي. څنګه چې د خدایي حدود متناهي نه دي، بې نهایته ورته وایو. بې نهایتي ابعاد لري چې د خدایي هر بعد هم پسې بې نهایته ده. بنان د خدای محدودول ممکن نه دي. عملی کېدای نشي او نتیجه دا ده چې خدای نه تعریفیږي. د اکسیجن، هایدروجن او میز په اړه چې د تعریف کوم عملی او ذهني چوکاټونه موجود دي د خدای لپاره د عملی کېدو وړ نه دي. دغه ډول پیژندنې د خدای په باره کې صدق نشي کولای، ځکه خو موږ بیا ویلي چې خدای باید د الهام او اشراق له لارې وپیژندل شي او احساس شي. خدای په علمي، فزیکي او منطقي تعریفونو نشي تعریفېدی، نه دغه ډول شننه د باور بنسټ کېدای شي. دلته به د مولانا جلال الدین بلخي یو لنډ مثال راوړو چې د حقیقت پیژندنې په تړاو فلسفي څرکونه لري. په یوه تیاره خونه کې یو فیل ولاړ دی. څو کسان ورلیږل کیږي او کله چې د باندې راوځي یو پوښتل کیږي چې د فیل په اړه خپله پوهه بیان کړي. دې تورې خونې ته چې یو کس ورننوځي لاس یې د فیل پر پښه لګیږي. احساسوي چې فیل یوې لویې ستنې ته ورته دی او له ځایه اسانه نه ښوري. دغه کس چې کله د باندې نورو ته کیسه کوي وایي فیل لویه ستنه ده. د دویم کس لاس د فیل پر خلطوم یا خرطوم نښلي او وایي چې فیل یوه درازه لوله ده چې د یوه پر ځای 2 سوري لري. ورپسې کس چې خونې ته ورځي او د فیل پر غوږ لاس تیروي خیال کوي چې فیل لکه پکه داسې دی. د له خونې د باندې کسانو ته وایي چې فیل پکې ته ورته دی. بل کس چې په تیاره کې کله لاس پر ګیډه وهي داسې ورته ښکاري چې فیل یو محکم منحني دیوال دی. په دې اساس مولانا بلخي ښیي چې دغه ټول انسانان فیل د خپل جهل په تیاره کې تعریفوي، خو کره خبره نشي کولای. پوښتنه دا ده چې ولې نشي کولای؟ ځکه نشي کولای چې د دوی علم پر فیل احاطه نه لري. دلته اوس دغه قضیه درته تشریح کوو. هر کس په خپله نیمګړې پوهه هڅیږي چې فیل تعریف کړي. ممکنه ده چې د حقیقت ځینې برخې توضیح کړي، مګر کټ مټ فیل نه دی. فیل یو بل ډول شی او یو بیل حقیقت دی. که څوک د یو شي تعریف کوي پر هغه شي د احاطې او سیطرې درلودل لازمي دي. اساسي خبره دا ده چې انسان څنګه غواړي خدای تعریف کړي. انسان محدود او خدای بې نهایته ده. دغه محدودیت نشي کولای چې پر بې نهایته غلبه پیدا کړي، درک او لمس یې کړي. پر دې اساس د خدای په هکله زموږ پوهه نیمګړې ده. دا یو کامل درک نه دی. دغه بحث د خدای منونکو او ماده پالو ترمنځ د مناظرې موضوع هم ده چې د معرفت د بحثونو په لړۍ کې شامل دی. مادیون یا مټریالیستان پر دې عقیده دي چې هر څه د مغز او ذهن محصولات دي. پر دې اساس وایي چې خدای هم زموږ د ذهن محصول دی. انسانان چې د خدای په هکله کومه پوهه او درک لري هغه خدای نه دی.
ولې؟ ځکه د هغه څه په هکله چې فکر کوم د ذهن محصول می دی او پوهیږو چې ذهن مخلوق دی، خالق شته او بیا بیرته زموږ ذهن د خدای په هکله نور تصورات خلق کړي دي. پر دې اساس د خدای اړوند زموږ تصورات د خدای دویمه یا دریمه درجه مخلوقات دي، ځکه خو ممکنه نه ده چې خدای ورته ووایو دویمه درجه مخلوقه ولی خالق نه ګرځي. خدای دی چې ذهن پیدا کړي او ذهن تصورات پیدا کړي. کله چې دغه تصور ته د خدای نسبت کیږي منطقي نه ده. د خدای په اړه چې انسان په خپل تصور او مخیله کې کوم لیدلوری ټاکي هیڅ کله خدای نه دی. هماغسې لکه د فیل لیدلو ته چې کسان توري خونې ته ورځي د دوی تصورات او مدرکات عین فیل نه دی. یو بل سمبولیک داستان هم شته. دغه داستان مولانا بلخي د موسی علیه السلام او یو شپانه په اړه وړاندې کړی دی. وایي په یوه دښته کې یو شپانه له خپل خدای سره راز و نیاز کوو. ویلي چې خدایه تا ته می زړه درختله، راشه چې یوه چاغه میږه درته حلاله کړم، له رمې به خوږې او غوړې شیدې درته تیارې کړم، ډېر څه به درکړم، که ستړی شوې سر به زما پر زنګون کېږدې او ویده به شي، که لیوه حمله در باندې وکړه زه در سره یم ځینې خلاص به دې کړم. شپانه له خدای سره دغه ډول اړیکه درلوده، د مناجاتو او راز و نیاز بڼه یې دغه وه. موسی علیه السلام یې تر څنګ تېرېده چې دا خبرې یې واورېدې. په تیزه یې ورته وویل چې جاهله، د لوی خدای په هکله څه بیکار او غلط سوچ کوي. شپون وویرید او په منډه یې رمه پرېښوده. په چغو نارو یې د غره خواته مخه ونیوه. موسی علیه السلام د کوهي تور پر لور وخوځېد. د خدای له طرفه ندا ورته وشوه چې که شپون پیدا او پخلا نه کړي د رسالت له مقامه به بې برخې شي. مولانا جلال الدین بلخي هم دغه حقیقت بیانوي چې مخکې موږ پرې وغږېدو. اوس دغه حقیقت د ریاضي په ژبه درته وړاندې کوو چې خورا روښانه ښکاري. فرض کړئ چې خدای بې نهایته بخښنه غواړم چې په ریاضیکي ژبه یې بیانوم او د شپانه پوهه یو کوچنی عدد مثلا 5 دی. که معرفت په یو عدد مشخص کړو د خدای وجود بې نهایته دی او د شپانه د علم ظرفیت د خدای په وړاندې له 5 عدد سره برابر دی. په ریاضي کې قاعده دا ده چې هر عدد پر بې نهایته تقسیم شي نتیجه یې 0 کیږي. یعنی د خدای د علم او وجود په نسبت چې انسان کوم معرفت لري نتیجه یې هماغسې 0 ده لکه وړ عدد چې پر بې نهایته ویشو. دلته مولانا بلخي موسی علیه السلام ته مخاطب کیږي چې ستا علم څومره دی؟ ولې غرور؟ راځئ بله فرضیه وټاکو. مثلا د یو انسان علم د 5 عدد پر ځای 15,000 یا 15 میلیونه یا بیخي لوی عدد دی. که د غلوی او بلکې هر څومره ستر عدد د خدای پر بې نهایته وجود وویشو بیا هم پایله 0 راوځي. مولانا موسی پیغمبر ته همدا وایي چې د خدای د علم پر وړاندې ستا او د شپانه پوهه کابو یو برابر ده. ستاسې دواړو نتیجه د 0 په اندازه مساوي خیږي. زموږ علم او هغه حواس چې فیزیکي او کیمیاوي مشخصات نتیجې دي ټول د یو محدودیت په بعد کې واقع دي او څنګه چې خدای بې نهایته ده په هیڅ وجه نشي کېدی چې کامل یې درک کړي. ویلی شو چې د خدای په باره کې چې موږ کوم علم او معرفت لرو له خدای سره د مقایسې په نتیجه کې پای 0 دی. د خدای په هکله د فیلسوفانو او د معرفت د لارې د لارویانو ادراکات له ارسطو او افلاطون رانیولې ان تر ننه پورې د 0 په اندازه دي. له دې لړۍ هغه کسان استثنا دي چې معرفت او علم یې د وحی، اشراق او الهام پر بستر استوار دي. نتیجه دا ده چې یو محدود جسم پر بې پایه خدای داسې سلطان نشي پیدا کولی لکه څنګه چې یې تصور کوو. دا د هغو کسانو لپاره یوه لویه ستونزه ده چې د خدای د وجود په اړه په شک کې دي. دوی غواړي چې په دغه محدودیت کې یو لامحدود وځایوي، خو دا چاره د عملی تطبیق وړ نه ده.